لا ورسره دي انګريزانو السلام علیکم خاندان وعلیکم سلام سړی مشي شیرالي السلام علیکم وعلیکم سلام دا مېلمانه د کوم ځای دي مېلمانه نه خپل دي د کور خلک دي د کور خلک دي دا شاه پسند الله دی او دی کشرون دورانشاه سره wonderful wonderful hello old man hello 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 Mary لا حول ولا قوة شیرالي داسې شرمونه شرمې اوس په دې سپینه ږیره مونږ پورې خندا کې دې پردی کور سرې ته وګوره او دې حال دی دا پردی نه ده ستا خپله لوسی ده دا کمال الدین دی دا اولدین بابا زوی ستا خپل خدای دی د ولید نه راغلی دی اوس د خیال کې راغی دا د اولدین بچی دی دا خو مړي را ژوندي شول هله را تر غاړه وزه خورهیه مونږ وی زمونږ د خورکې نسل لاړ په ولایت کې ورک شو خو ښه ده چې ژوندی مې ولیدې شاه پسند انکل صاحب په لندن کې به مونږ هم ستا خبرې کولې دا څه چلو شو یا لکه دورانیه دا ته ولې ژاړې ولدین مې راغلی شو د ده پلاره د هغه خو د مرګ چې دی راغلی وی که نه ډېره موده وشوه د هغه د مرګم زما زړه دي چې مړکېدو نو تاسو ټولې ډېر یادولی اولدین یاده بېغاره تم چې مړ کېده نو لاړه په ولیات کې مړ شو لکه چې په ژوند لاړې وتښتېدې نو دا مړ خو به دې کم از کم دې کلي ته راوړی ماما جي دا زما زوی دی جیمي هله او دا ستا نسخه ده زمان وځه او دا لا تر اوسه پورې د دې خلکو مخکې بې ستره بې پردې ولاړه ده یا لکه شیرالي صاحبه دا کور ته ورسوه هله او ماما جي مونږ تاسو کښېنئ دمسې کښېنئ یا لکه پشمیه دا باد پسې ورته ښه په زوره راکه ده ګرمي به شوي دا فین It is really antique. یا لکه ما سره انګریزي مو وایه تاسو نه خو جوړهلته خپله پښتو میره شوې ده مونږ پښتو د ځان سره سنبال ساتلې ده انکل د هغې پښتو په خوشبویۍ پسې خو دا دی مونږ دلته واپس راغلي یو شابسې بچی شابسې ډېر هم ښه وکړو چې راغلی زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې تاسو خپل ټریډیشن او روایتونه ژوندي ساتلي دي دې باید پکې ته وګوره څومره خوند کوي wonderful terrific دې ته وایي د کلچر حفاظت ایر کنډیشنر کې دومره خوند نه دومره مزه نه څومره چې د دې په هوا کې تاسې معلومېږي چې دې کلي ته لا تر اوسه بجلي نه ده راغلې بجلي جواب ورکړه شمشېرعلي بجلی خو پخوا وه اوس بجلي نشته بس د بجلی تش تارونه پاتې دي د بجلی تش تارونه what do you mean او دا باد پکې دا د لوډ شیډینګ کرامات دي لندن کې خو داسې نه فلسطیني ټول کار ختم شو المانه دې راغلم بیبي زیری مې در باندې یا الله شکر دی دا څوک ده دا زما ورېره مریم بچې دا څه ده ورېره داسې نو نوم رسېږي مریم بچې یا ته سلام وکړه ګډ ایونینګ السلام علیکم وعلیکم سلام وایي دا له خو پښتو هم درځي ما مې جوړې څوک نه وراله هسې دې د خپل کوم وایي ذات دا پلوشه ده زما لور بابا هغه نور څه شي هغه پلار او شاه فصل بابا په حجره کې ایجاد کړي دي دا مې ترې راوسته هلته مې سړو منځ کې خو نشه کېنولې ښه دې وکړئ پلوشې دې دې لږ پټه په سر کړه کښېنه بچې What is this? دا څه دی وایي ته دا نه پېژنې بچې دا د دې ځای د پیدا کو عزت دی پلوشې لورې دا مو د جامې ورته بدلې